بسم الله الرحمن الرحیم. موږ او تاسې موضوع نن دا دریم درس، البته د دویم سمستر دپاره مضمون او ټکټ ده. استاد خپل انجینر شریف الله جلان، زه خپله یم. راځو زموږ او تاسې خپل درس ته دریم درس البته شروع کوو. اوس په دې کې موږ کاپي، موو، روټیټ، میرر دا خپله موږ په تیر دوهم درس کې ویلی دي، ویډیو شیر شوی ده له تاسې سره. لاین، پولی لاین، سرکلز کنه، آرک یعنی خط، زیات خطونه کنه، پولی لاین، سرکل، دایره، آرک، قوسونه. په دې کې ریکټنګل، پالیګون یعنی ریکټنګل مستطیل، پالیګون، دې ترڅنګ الیپس، بیضوي، دا شیان موږ ټول تاسو شریک کړي دي. اوس راځو ټایم کمانډ. ټایم کمانډ څنګه کار کوي؟ بیا راځو دې خواته، هغې نه وروسته ایکسټینډ کمانډ څنګه کار کوي، د هغې نه وروسته راځو پیلیټ کمانډ، چمپر کمانډ څنګه کار کوي، ری بیا یو، سکیل یو. دا کمانډونه نن ویډیو کې تاسو سره شریکوو. اوس موږ او تاسې ټایم کمانډ کارو. پر مثال ایل پلس انټر، دا د موږ سره لاین دی. افاته که واخلو لاین به په 90 درجې ځي، او که چیرې افاته مو نه وي اخیستي، یعنې اورتو مو نه وي فال کړی، اورتو آن نه وي، نو لاین بیا په 360 درجې حرکت کوي. او که چیرې اورتو، دا چې تاسې وینئ اورتو، دا که چیرې آن وه نو زموږ لاین بیا په 90 درجې باندې، 90 ډګري باندې ښکته دې خواته چې کېږي حرکت کوي. نو دا یو لاین دی ما سره. پر مثال دا د ما سره بل لاین ده. نو څنګه کوم ټایم کمانډ څنګه استفاده کولی شو؟ اوس پر مثال زه غواړم دا لاین دا خط له منځه یوسم، دا ټوټه زه له منځه یوسم. پر مثال دا ټوټه له منځه یوسم. راځو ټي آر پلس ډبل انټر، دا خپله د ټایم کمانډ چې ده شارټ کی ده، له منځه لاړې که نه؟ پر مثال منظره. اوس دا دوه خطونه باندې به ټایم کمانډ کار نه کوي. او کولی شو اوس کنټرول زیډ واخلو. اوس بیا راځو پر مثال یو لاین د موږ سره افاته اخلو چې آن سي، یو بل پر مثال دې جنه شروع کوو چې آن سي، دې جنه هم کولی شو. هم مینو ته ځو، دلته راځو چېرته د موږ سره ټایم کمانډ پر مثال دا چې کې دا زموږ سره ټایم کمانډ ده. په دې باندې کلیک کوو، ټایم کمانډ موږ سره چې څه فعال شو. البته دلته بیا څومره چې شارټ کی کار کوي، ته بیا مجبور موږ کله چې دلته ټایم کمانډ فعال کېږي مجبور موږ بل انټر له ځانه واخلو. یعنې که چیرې موږ دې جنه فعال کوو، یو ری کلیک وکړو، یو انټر به بیا ضرور وهو. او که چیرې موږ د کیبورډ نه ځو نو ټي آر پلس ډبل انټر کوو. دا د موږ سره چې وو ټایم کمانډ مختلفو حالتو دپاره چې کېږي استعمالیږي. په پلان کې ډېر زیات کارېږي. اوس پر مثال که چیرې موږ یو خط ولرو، دا د موږ سره چې ده خط ده. پر مثال دا زموږ سره چې ده بل خط ده. پر مثال دا زموږ سره دایره ده. زه غواړم دا قوس د ما په کار ده، یعنې دا قوس نسم کولی، دا قوس د ما سره چې ده دا مې په کار ده. نو موږ غواړو دا نقطه د موږ په کار ده، دا نقطه د موږ دایرې، دا محیط د موږ نه ده په کار. غواړو دا څنګه له منځه یوسو؟ ټي آر پلس ډبل انټر. دا هم غواړم ختم یې کړم، دا هم باید ختم سي. دا نقطه چې دلته تاسې وینئ دا هم باید شي سي ختمه سي. نو دا د ټي آر کمانډ ګټې دي چې موږ تر دلته استفاده کوو. اوس راځو د دې نه وروسته
موږ یو بل کمانډ چې هغه د ایکسټند کمانډ په نوم یادېږي دا لولو. ایکسټند کمانډ څنګه استعمالیږي د څه هدف لپاره ده؟ فرض مثال دلته موږ سره ده یو لاین، اوس غواړو دا لاین د دې سره ونښلوو، د دې لاین سره یا د دې قوس سره ونښلوو، داسې امتداد ورکوو. نو موږ چې کوو ای ایکس پلس انټر سلیکټ دی آبجیکټ، یعنی دا آبجیکټ انتخابوو، دا شی دا لاین چې غواړو دا چې انتخابوو، دا به انتخاب انټر ووایو، بیرته دې لاین باندې کلیک کوو، کوم لاین چې غواړو وی غځوو. فرض مثال دا چې څه دی موږ د موږ ایکسټند کمانډ څه، یعنی ما فقط دا لاین انتخاب کړی وو، دا لاین چې غواړم ورسي امتداد ورکم ورغی، که چیرې ما دا هم انتخاب کړی وای نو دا لاین ضرور چې څه کې دې سره هم ارتباط پیدا کوو. فرض مثال کنټرول زیډ اخلم، بیرته د پروسه تکراروم ای ایکس پلس انټر او سلیکټ دی آبجیکټ. صحیح ده، یو آبجیکټ دا لرم چې دې سره باید ایکسټند شي، یعنی دې ته باید ور وغځېږي، دې ته باید ور وغځېږي، کوم لاین دا لاین، بیرته انټر اخلم. اوس ته وګورئ یو دوه، یعنی دا د موږ سره چې ده ایکسټند کمانډ ده، مختلفو برخو کې له دې نه چې کولی شو هم استفاده کولی شو. اوس کنټرول ای یعنی ټول صفحې نه د شیان زه غواړم د منزل ویسم. اوس یو بل کمانډ چې هغه د موږ سره چې ده پیلټ کمانډ ده. پیلټ کمانډ څنګه کار کوي؟ فرض مثال د موږ سره یو آر ای سی ریکټنګل دی، دا ریکټنګل غواړم په دې باندې پیلټ کمانډ چې کوم وکاروم. د پیلټ کمانډ چې کوو هر کونج چې تاسو وغوښتل، یعنی فرض مثال دا کونج د ما په کار ده، دا یو ګول راولي، قوس راولي، فرض مثال دا یو قوس راولي، دا یو قوس راولي، دا یو قوس راولي. اوس راځم پیلټ کمانډ ته. پیلټ کمانډ خپله اف پلس انټر، یعنی اف وای، اف کیبورډ کې ټایپ کوي او انټر واخلئ، پیلټ کمانډ چې سره کېږي پالیږي. او د دې سلیکټ فور سبجیکټ، یعنی دا چې کومه زه انتخابوم دغه کونج غواړم چې کوم پیلټ په دې باندې وکاروم. نو موږ چې کوو اول دا انتخابوو، څه شوه سیکنډ آبجیکټ. اوس راځو دلته ریډیس ورکوو. پر مثال ریډیس دلته ما خپل یونټ په متر باندې کار نه ده کړی، کومه 2 متره. او سیکنډ آبجیکټ وګورئ دې نه فقط کلیک وکړئ، دا د موږ سره چې څه پیلټ کمانډ کولی شو د نورو کونجونو باندې هم همداسې عملیه اجرا کوي. موږ اول چې وکړل ا پلس انټر مو ووایو، دا بیرته مو دا سلیکټ د آبجیکټ دا لاین آبجیکټ انتخاب کړو، ریډیس مو دلته ورکړه 2 متره، بیرته په دې باندې کلیک وکړو، دا د موږ سره چې د دې شو څومره ده د 2 مترو په اندازه ده. نو دا د موږ سره چې ده پیلټ کمانډ دې. اوس دا څنګه کولی شو له منځه یوسو؟ کنټرول ا پلس ډیلیټ، یعنې ټوله صفحه پاکه شوه. اوس راځو بل د دې سره وروسته موږ چمپر کمانډ یو. چمپر خپله دا مې د پیلټ وګوره، کونج یې هم دا شی راغی، او په چمپر کې بیا کونج دا شی راځي په چمپر کمانډ کې. اوس موږ یو آر ای سی پلس انټر، دا د ما سره چې دی یو ریکټنګل ده. اوس څه کوو؟ غواړو دا چمپر کو، سی ایچ ایم پلس انټر، سی ایچ ای پلس انټر د چمپر کمانډ شارټ کی ده. سلیکټ فرست آبجیکټ، دلته راځو ډسټنس ورکوو، ډسټنس باندې چې کلیک وکړو، پر مثال 2 متره ډسټنس ورکوم، انټر ورکوم. اوس دې باندې اوس راځئ، یعنی د دې مطلب چې څه چمپر کمانډ. چمپر کمانډ خپل له دې هم پالولی شئ، دې جنې او کولی شئ له شارټ کې نه هم چیش کوي، د کیبورډ نه هم پال کوي، سی ایچ ای پلس انټر. بیا خپل لاین دا لاین مو انتخاب کړو، انټر مو کړو، بیرته راځو دلته مو ډسټنس واخیستله، ډسټنس مو څه ورکړو 2 متره، بیرته مو په دې باندې کلیک وکړو تر څو دغه شي کړو، یعنی ما د دې لاین او د دې لاین ترمنځ چمپر کمانډ وکاروو. نتیجه یې هم چې ده همدغه ده. نو نن همدغه درس تر دې ځای پورې بس دی. په نور ویډیو کې به نور درسونه چې کوم ستاسو سره شریک کړم، کمانډونه نور هم پاتې دي تر څو موږ پلان ته ورسېږو. تر دې ځای پورې بس ده، نور به هم په آینده کې چې کوم تاسو سره شریک کړم.